شرطن خو نشم ویلې او زما 90% امید دی چې دلته کې به دوه درې ټیک ټاکران لګیای ویډیوګانې به جوړوي. راغلی مجی دبئی واټر کانال ته. دبئی واټر کانال به تاسو دنه مخکې مختلف په ټیک ټاک ویډیوګانو کې کتلی، انسټاګرام تصویران خلک دغه ځای کې وباسي، ولې چې لوکیشن دغسې دی. که تاسو وګورئ اوبه هم دي دلته کې، نو ورسره یو څو داسې سپورټس دي په دې لوکیشن کې چې هغه ځای کې تصویران ډېر ښکلي راځي. بیکګراؤنډ که تاسو وګورئ نو په بیکګراؤنډ کې غټ غټ بلډینګونه دي. نو اټس ا ونډرفل لوکیشن فار انسټاګرامرز او ټیک ټاکرز دپاره چې هغې دلته راشي او دلته کې ښکلي ښکلي ویډیوګانې جوړولی شي. جي ښکلی لوکیشن دی. سټی ټیون. بای په کچه کې رالمه، بوټان هم دونه صفا کړي و بیا خراب شو، بیا څښا شو. څه وکړو؟ یو خو دلته کې کچې نه نه خلاصېږو، د رملو نه نه خلاصېږو. لوکیشن ګورئ تاسو، بیکګراؤنډ وګورئ تاسو، بیوټیفل. او چې کوم برج ته روان یو، دس برج از امیزینګ. هغه ملګري چې کم ملګري دغه سوچ کوي چې یاره په دوبۍ کې د ټیک ټاکرانز ویډیوګانې کم ځای کې جوړوي، د تصویران په کم ځای کې وباسي. انسټاګرامرز چې کم دي، یوټیوبرز زیاتر راځي ښکلي تصویرانو دپاره. نو دا یو لوکیشن چې کم دی دغه ځای کې چې هر کله تاسو راشئ، اوس هم زه درته وایم به شرطن خو نشم ویلی او زما 90% امید دی چې دلته کې به دوه درې ټیک ټاکران لګیای ویډیوګانې به جوړوي. نو راځئ تاسو باندې ګورم دغه
دا هغه لوکیشن دی جی چې په کوم لوکیشن په باره کې ما تاسو ته ویلو او لوکیشن کتلو نه پس په تاسو ته د شي اندازه لګېدلی او یا به ذهن کې دا سوچ کوئ چې یار زما نیکسټ پلان به په د لوکیشن ته زه ځان رسوم دا غازي کې به ویډیو جوړوم ما اوس ویټ دا کولو چې لږه تیاره شي چې کله تیاره شي نو بیا د دغه لوکیشن چې کم دی خوند هغه دوباله شي نور زیات شي خوند یې سیوا شي اوس زو موږ تاسو ته یو هغه بل برج چې کم دی هغه درته زه ښیم هغه هم تاسو وګورئ نو دا دواړه لوکیشن چې کم دي دا زبردست دي پرفیکټ دي او دونه علاوه واټر کانال چې کم دی چې کوم ځای کې اوبه برج نه لاندې راتالیږي هغه تاسو ته ښیم راځئ ما سره بالکل جی بالکل هم دا مغه لوکیشن دی تاسو کتلو برنه اوس مونږ لاندې رالو جی دغه لاندې نه د لوکیشن ویو دی او صرف دا نه که تاسو یو طرف ته ګورئ که بل طرف ته ګورئ چاپرچر کې چې کم طرف ته تاسو سترګې غړوئ تاسو ګورئ نو تاسو ته به دغه لوکیشن چې کم دی لکه اټس بیوټیفل آسم جبردست لوکیشن ہے بھائی صاحب جبردست لوکیشن ہے دا وګورئ جی بالکل دا مغه برج دی چې کوم په باره کې ما تاسو ته ویلو اوس هم ته یقین رالو هغه ډومبه دا دویم او دا برج چې کوم دی د دم یو خپل ځان ته پاره لکه یو ښکلی ویو دی صحیح شو دغه ځای کې تاسو تصویران او ویډیو چې جوړوي نو بیک ګراوند کې دا برج بیا د نه شاته چې کوم دی په بیک ګراوند کې ښکلي بلډینګز وي بلډینګونه وي نو هغه طرف ته چې تاسو لاړ شئ هغه طرف نه بالخصوصا د ویو ډېر زیات راځي هغه طرف ته هم کوزیږو هغه طرف ته هم ویډیو جوړو هم تاسو ته ښایو او بیا هغه نه په زو واټر کانال ته هغه تاسو ته ښایو جی راځئ ما دی بلو واټر کانال او دا اخري برج دی په دغه ځای کې که تاسو دغه ځای ته راشئ نو دغه چې کوم لوکیشن دی واقعي ډېر زبردست لوکیشن دی او تاسو به ترې نه ډېر زیات خوند اخلئ فیملی سره راتلی شئ تاسو دلته اوورال تصویرانو دپاره ویډیوګانو دپاره او هر یو شي دپاره دا لوکیشن چې کوم دی پرفیکټ دی لاندې اوبه بهیږي بره هم برج نه لاندې اوبه رابهیږي په بلو کلر کې دي پرپل کلر ورته ویلی شي بلو کلر ورته ویلی شي خو که تاسو دغه ځای ته راتلل غواړئ په ګوګل کې که تاسو سرچ کړئ بلو واټر کانال نو ډایرکټ به تاسو همدغه لوکیشن ته همدې پوینټ ته به تاسو رارسئ صحیح شو جي امید لرم چې نننی بلاګ نه به تاسو خوند اخیستی وي او که دا بلاګ ستاسو خوښ شوی وي نو خامخا ښه فیډبیک راکړئ او که ژوند بخیر وي انشاءالله یو نوی ویډیو سره به ډېر زر دی ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغه وخته پورې د خپل ځان خیال ساتئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ما سلام الله حافظ الله نگهبان د لوی الله په امان